ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا د طالبانو ښه ویلې ده. ډاکټر صاحب غني ویلي طالبانو په افغانستان کې داسې یو امنیت راوستی چې په زیاتو هیوادونو کې اوس نشته دی. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبانو امنیت ښه ټینګ کړی او ښه پوره امنیت یې راوستی دی، خو یو کار شته دی. ډاکټر صاحب ښاغلي غني ویلي افغان ولس ته کار نشته دی او امنیت شته او کار نشته، باید طالبان دوی ته کارونه هم پیدا کړي. ډاکټر صاحب ښاغلي غني ویلي دي ټولو افغانانو او بهرنیانو ته ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې شتمني، شخصیت او هر څه خوندي دي. هر څوک کولی شي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ښاغلي غني ویلي دي دوی باید ټولو ته ډاډ ورکړي چې هیڅ چا شتمني به لوټ نشي او هر څه خوندي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار وایي افغانستان کې د پخوا پر پرتله امنیت ښه دی خو بیکاري زیاته شوې ده. د طالبانو حکومت له لوري افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون له لارې افغانستان ته د راستنېدونکو پخوانیو چارواکو د بیرته راتګ لړۍ هم لا روانه ده. دغه کمیسیون چې دغه څه د پاسه 2 کاله وړاندې په فعالیت پیل کړی، له لارې یې تر اوسه لسګونه کسان چې په تېرو حکومت کې دندې ترسره کولې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغو کسانو په ډله کې یو هم په ولسي چارو کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار اختر محمد باندی دی چې تازه افغانستان ته راستون شوی دی. له ښاغلي اختر محمد باندي سره مو افغانستان ته د نوموړي د بیرته راتګ په اړه مرکه کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر شارې.